چې زرزلې زلتا شم قربان زار یا نبی خیر الورا زم جانان. السلام علیکم قدرمنو دوستانو، ستړي مه شئ. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې به مو درته وي. زه رفیع الله معصوم یم او تاسو معصوم افغان افیسیل ګورئ. زه نن یو ځل بیا د احادیثو په سلسله کې د 40 احادیثو په سلسله کې له یوې نوې او جالبې ویډیو سره حاضر شوی یم چې هغه یو حدیث شریف د اوبو څښلو د آدابو په اړوند باندې یو حدیث شریف دی، یعنی چې اوبه په څه ډول یو مسلمان وڅښلی شي، په کوم لاس باندې، په څه طریقه سره، او نبي علیه السلام په څه ډول څښلي دي. موږ تاسو مسلمانان یو الحمدلله، هر فعل او قول چې د نبي علیه السلام دی کوشش به کوو چې په هغې عمل وکړو. نو د اوبو څښلو آداب چې اوبه څښل د انسان په ژوند کې ډېر ضروري او لازم دي، دا به انشاءالله د حدیث شریف په رڼا کې زده کوو. نو تاسو دغه حدیث شریف را سره واورئ، زده یې کړئ. ډېر کوچنی حدیث شریف ده، خپله یې هم زده کړئ او نور مسلمانانو سره یې هم شریک کړئ. نو په دې کې به ستاسو ټولو ثوابونه او اجرونه وي. نو دا چې نبي علیه السلام په څه ډول اوبه څښلي دي او په څه ډول یې د مسلمانانو لپاره د هغوی د صحت لپاره او د هغوی د روغتیا او د هغوی د ډوډۍ د هضم لپاره وړاندوینه د اوبو څښلو کړې ده، هغه به ټول په دې ویډیو کې انشاءالله بیانیږي. نو تاسو زموږ ملتیا وکړئ. راځئ د ویډیو په طرف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د اوبو څښلو آداب. حدیث شریف دی: عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثة. متفق عليه. حدیث شریف ژباړه له حضرت انس رضی الله عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله اوبه څښلې نو په 3 ساه اخیستلو سره به یې اوبه څښلې، یعنې کله به یې چې اوبه څښلې یو لوښی به یې 3 ځلې خولې ته وړ، بیا به یې په یو ساه اوبه وڅښې، بیا به یې ساه وویسته، بیا به یې بیا اوبه وڅښې، بیا به یې بیا ساه وویسته، او بیا به یې بیا اوبه وڅښې، بیا به یې بیا ساه وویسته، یعنې په 3 ساګانو سره یې اوبه څښلې او اوبه یې په کېناستو او په ښي لاس باندې څښلې. نو زه خپله هغه عمل تکراروم، تاسو یې عملي ډول ووینئ. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه چې یو جلیل القدر صحابي دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې 10 کاله تیر کړي دي. نو هغه رضی الله عنه د نبی علیه السلام د اوبو څښلو سنت په دې ډول بیان کړي دي چې نبی علیه السلام به چې اوبه څښلې نو په یو ساه به یې وڅښې، بیا به یې لوښی له خولې لرې کړ او بیا به یې ساه وویسته، په همدې شکل به یې په 3 ساګانو سره اوبه څښلې. مسلم شریف چې د صحاح سته احادیثو د کتابونو له جملې څخه یو مهم او معتبر کتاب دی، په دې کې مسلم شریف زیاتوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو بل حدیث شریف کې فرمایلی دي چې انه اروي و ابرأ و امرأ. انه اروي یعنی په 3 ساګانو اوبه څښل چې دي دا ښه تنده ماتوي، و ابرأ او زیات روغتیا بښونکي دي، و امرأ او ډېر زیات خوندور او ښه هضم کوونکي دي. نو موږ تاسو مسلمانانو ته لازمه ده چې د نبي علیه السلام په هر قول او فعل باندې عمل وکړو، ځکه د نبي علیه السلام هر قول او هر فعل له حکمت څخه ډک دي. په هر کار کې زیات حکمتونه دي د انسان د روغتیا دپاره، د انسان د صحت دپاره، او په هره برخه کې د انسان د ژوند دپاره د نبي اسلام په قول او فعل کې بې شمېره حکمتونه او ګټې نغښتي دي. موږ تاسو ته لازمه ده چې نبي اسلام هر قول او سنت په ځان عملي کړو. په یاد مبارک حدیث شریف کې 2 مهمې ګټې هم شاملې دي، چې یو له هغې څخه دا چې په 3 ساګانو سره اوبه څښل روغتیا او صحت ته ډېره ګټه لري. له اندازې زیاتې اوبه څښل روغتیا ته تاوان رسوي، او په 3 ساګانو اوبه څښل بیا د روغتیا لپاره ګټه لري. دوهم دا چې د نبي علیه السلام سنت به پر ځای شي او دا یو مستحب عمل دی. نو دا 2 حدیث شریف چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شو. قدرمن دوستانو، دا ټول هغه احادیث دي چې مو تاسو مخکې لیدلي هم دي
اورېدلې مو هم دي. خو بیا هم یو عالم وایي چې که چېرته په یو دیني مجلس کې په یو دیني جلسه او غونډه کې که چېرته په 10 ورځو کې په هره ورځ کې یوه موضوع هم وړاندې کېږي او تشریح کېږي، نو تاسو کوشش وکړئ چې ګډون پکې وکړئ، ځکه په هره ورځ کې به تاسو حتما یو نوي څه زده کوئ. نو دغه احادیث شریف کله چې زموږ غوږونو ته په بار بار رسېږي، نو یو خو دا چې موږ د عمل کولو لپاره تشویقوي. کله چې حدیث شریف اورو، مخکې مو اورېدلی وي خو شاید زموږ څخه یا هیر شوی وي یا پاتې شوی وي یا یې عملي کولو په برخه کې زموږ نه غفلت شوی وي. خو کله چې حدیث شریف تازه او نوی اورو، نو په دې وخت کې موږ دې ته تشویق کېږو چې په حدیث شریف باندې عمل وکړو او د ګټو څخه چې خبر شو، نو بیا حتما کوشش کوو چې له حدیث شریف څخه پیروي او عمل پرې وکړو. نو دا حدیث شریف و، تاسو خپله کوشش وکړئ زده یې کړئ. ډېر کوچنی حدیث شریف و. که د ویډیو او احادیث په اړوند باندې کوم نظر لرئ، نو کمنټ کې راته لیکلی شئ. ویډیو ته لایک ضرور ورکړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، تر څو موږ د داسې اسلامي نشراتو لپاره لا تشویق او وهڅوو.